دغه عظیم پیرامید چې تاسو ته ښکاري دا د مصر په خاوره باندې د نن نه 4.5 کاله مخکې چا جوړ کړی دی، خو د نن ورځې پورې چاته دا معلومات نشته چې دا کوم عجیب و غریب مخلوق جوړ کړی دی. آیا دا چې د پیریانو دیوانه جوړ کړی دی یا چاته کې بل چا جوړ کړی دی؟ ځکه چې په دې پیرامید کې دغسې بلاکونه لګېدل دي، د کاڼو غټ غټ بلاکونه پکې لګېدل دي، او د یو بلاک وزن چې کوم دی نو هغه تقریبا د 3 مسافر بسونو برابر دی. نو بغیر د څه قسم ټکنالوژۍ نه، بغیر څه د قسم مشینرۍ نه، بغیر څه د قسم کرینونو نه، ځکه چې په هغه دور کې ټکنالوژي چېرته وه؟ نو بیا اخر چا دغه درانه کاڼي 481 فوټ اونچایۍ ته وخېجول، بغیر څه د ماشین، بغیر څه د آلې نه، دا دومره غټ غټ کاڼي څنګه په صفایۍ سره کټ کړل؟ د دې پیرامید او د هغه ځای فاصله په کوم ځای کې چې د پیرامید دپاره بلاکونه جوړ شوي دي، د دې چې کومه فاصله ده نو نه 800 کیلومتره لرې ده. په نن دور کې دا فاصله چې کوم ده نو دا د ګاډي له 12 غنټې فاصله ده. دا اخر څنګه توی شوله؟ په 800 کیلومتره لرې کې یو بلاک پروت یو، هغه ته څنګه دې پیرامید ته بوځئ او رسئ ورته؟ اخر دا څنګه ویوړل او چا ویوړل؟ او کله چې ماهرین دغه پیرامید ته ور داخل شو نو هغوی کومه داسې نظاره ولیدله چې ټوله دنیا ورته حیران وه. او د 4.5 کالو نه واله تر نن تاریخه پورې دغه څیز چا نه و کتلی. د موسی علیه السلام او د فرعون د زمانې تقریبا 3700 کاله وشو، خو د دې پیرامید چې کوم ټیم وشو هغه 4.5 کاله وشو. نو د دې نه دا معلومیږي چې دا پیرامید فرعون او موسی علیه السلام دواړو لیدلی دی. او دا هم ویل کېږي چې په دې پیرامید کې به یوسف علیه السلام خپل اناج ساتو، غنم به پکې ساته، غله به پکې ساته. د نن نه 1.5 کاله مخکې دغه پیرامید په لاره باندې یو سړی تېرېدو چې ویې کتل نو هغه ته یو ګیدړ په نظر راغی. ده فورا یو کاڼه راواغېستو، په دې ګیدړ باندې ګوزار وکړو، ګیدړ منډې کړې او په دغه پیرامید کې په یو خفیه سورنګ باندې ور دننه شو. دا داسې سورنګ و چې د دې نه مخکې دا هېڅ چا هم نه و کتلی، یو خفیه سورنګ و. هغه سړی ډېر حیران شو او په تجسس کې شو، ویې کتل چې یاره زه هم په دې سورنګ ته دننه ورتلل غواړم او زه وګورم چې په دې سورنګ کې اخر دننه څه دي. نو کله چې هغه سړی دغه سورنګ ته ور دننه شو نو هغه په خپلو سترګو باندې وکتل چې دلته کې 4.5 کاله مخکیني تابوتونه پراته وو او په دیوالونو باندې عجیبه عجیبه لیکل وو. خو یوازې دا نه، په یو دیوال کې بل یو وړوکی سورنګ و چې په هغې کې انسان نشو ورننوتی. نو ماهرینو پکې یو روبوټک کیمره ور دننه کړه چې دا معلومات وکړي چې اخر په دې کې کوم یو راز پوشیده دی. نو تقریبا 200 فوټ پورې دې کیمرې مزل وکړو، په اخره کې ودرېده چې نوره مخکې نه شوه تللی. د دې کیمرې مخې ته بس لار بنده شوه، دې مخې ته یوه دروازه وه چې په هغه دروازه کې یو 2 هینډلې هم وي. خو په اخره کې هم کوم ماهرین چې وو هغوی دا قسم وخوړو چې موږ به دا راز معلوموو، کوم چې د 4.5 کالو نه چاته نه دی معلوم، دا راز به موږ خامخا ګورو، دا به موږ رالټو. نو تقریبا د 8 کالو محنت نه وروسته دوی یو بل روبوټ ماشین تیار کړو چې په هغې کې یو ډریل هم ولګو په سر کې. هغه ډریل ماشین دوی په دغه کې ور پرېښودو او په دغه دروازه کې سوری وکړو، دومره سوری پکې وکړو چې په دې کې بل روبوټ کیمره دننه پاس شي. کله چې دوی په دغه ورکوټې سوري کې دا بله کیمره دننه کړله او دوی کله د کیمرې دا سترګه د ځمکې طرف ته کړله نو دوی یو عجیبه منظر وکتو. داسې منظر یې وکتو چې د دوی په وجود باندې ویښته ودرېدل. نو دې خلکو اخر تاسو کوم یو عجیبه منظر وکتو؟ د دې عجیبه منظر په باره کې به نن تاسو ته موږ ټول دلچسپ معلومات درکوو. نو د حیرانتیا خبره خو دا ده چې دغه 4.5 کاله مخکینی 481 فوټ لوړ پیرامید چې دا د 30 لکه بلاکونو نه جوړ شوی دی او د یو بلاک وزن د 2.5 ټن نه واله 15 ټنو پورې دی او داسې بلاکونه پکې هم شته دی چې د هغې وزن د 50 ټنو نه واله تر 80 ټنو پورې هم دی، یعنی یو بلاک یې د 3 مسافر بسونو برابر دی. نو 4.5 کاله مخکې چې هېڅ قسم ټکنالوژي نه وه، نه کرین و، نه مشین و، دا اخر چا او څنګه دې پیرامید ته اوچت کړل؟ بلکې اوچت یې نه کړل، جوړ یې کړل، را یې وړل او بیا یې ولګول. خو زیات خلک دغه سوچ کوي چې دغه پیرامید د مصر خلکو په خپله نه جوړ کړی بلکې دی په غلامانو جوړ کړی دی. په غلامانو باندې به ظلم او ستم کولو او په زبردستۍ به کارونه کول او دغه پیرامید به جوړ کړی دی. لکه تاسو په اکثر فلمونو کې کتلی وي چې د غلامانو نه ډېر زیات کار اخلي او ډېر زیات ظلم او ستم پې کوي، خو نه، دا خبره غلطه ده. کله چې تحقیق وشو او دا خبره ثابته شوه چې دا پیرامید د مصر خلکو په خپله جوړ کړی دی او هیڅ قسم په غلامانو نه دی جوړ کړی او دا یې په یو خاص خلکو باندې جوړ کړی دی چې دغه خلکو به ډېر زیات خیال ساتو، هغوی ته به ډېر زبردست خوراک ورکوو، یو ځان له خوراک به هغوی ته ورکوو، ځکه چې دا ډېر یو سخت او ډېر اهم کار و. نو د دې لپاره ډېر اهم او مضبوط خلک په کار وو. په دې پیرامید کې چې کوم بلاک استعمال شوی دی دا راوړی شوی د مصر د یو داسې ځینه چې هغه د دې پیرامید نه 800 کیلومتره لرې دی. په نن سبا دور کې چې ورته په ګاډي کې ځي نو تقریبا د 12 غنټو لار ده. نو اخر تاسو به دا سوچ کوئ چې دا دومره غټ کاڼی څنګه دې پیرامید ته راوړی دی، دومره غټې فاصلې نه، ځکه چې په هغې دور کې خو نه څه ټرک و، نه څه
مشینري و په هغه وخت کې خو ډېر هم نه و ایجاد شوی، نو بیا څنګه دا ممکنه شوه؟ نو په دې باره کې ډېر زیات ریسرچز دا وایي چې په دغه کوم ځای کې چې دا بلاکونه جوړېدل د دغه ځای نه واله په کوم ځای کې چې دا پیرامید دی تر دې فاصلې کې یو نیر و یو سیند و چې هغې ته دریای نیل وایي، نو دا به په هغې کې په کښتۍ کې دا کاڼي ایښودل، د بلاکونه به یې ایښودل او د پیرامید پورې به یې راوړل. خو اوس په دې ځای کې به ستاسو په ذهن کې یو بل سوال پیدا کېږي چې ټیک ده دا خبره خو پوره شوه چې په کښتۍ کې به یو کاڼی راوړو په دریای نیل کې، چې دریای نیل چې کله دا کاڼی راوخېږي نو بره خو بیا ریګستان دی، ځکه چې په کوم ځای کې چې دا پیرامید دی د دې نه خواوشا ټول ریګستان علاقه ده، نو په دې ریګستان کې به دا کاڼي بیا څنګه مخکې وړل او بیا به د پیرامید ته بره خېجول. نو په دې باندې ډېر زیات ریسرچز داسې وایي چې د دې دپاره به دوی یو تختۍ دوه کېښودې، په هغې باندې به دا بلاک کېښودو او بیا به په ډېر شي خلکو باندې په پړو باندې زورونه کول او دا به یې راښکودلو او څه کسانو به ورته مخې ته اوبه اچولې چې دا کومه تختې دي دا دوه په کوم باندې چې دا بلاک پروت دی چې دا په اسانه باندې په دې شګو کې مخکې ځي. ستاسو په ذهن کې به دا سوال خامخا وي چې موږ ته څنګه پته ولګېده چې د سیند به دا بلاکونه په دې طریقه باندې راوړل. تاسو به ثبوت غواړئ، نو د دې خبرې ثبوت دا دی چې په مقبره کې یو پینټینګ په نظر باندې راغلی دی، یو پینټینګ پیدا شوی دی چې هغه د 19.5 کاله مخکینی پینټینګ دی او د هغې نه موږ دا اندازه لګولی شو چې په دې طریقه باندې به د سیند نه بلاکونه د پیرامید پورې راوړل. په دې کې بالکل صفا ښکارېږي چې 100 کسان دي د لرګي نه یو شی جوړ کړی دی او په هغې باندې به یو مجسمه ده او په پړو باندې راښکي 100 کسان دي او یو کس په نظر باندې راځي چې هغه ورته مخې ته اوبه اچوي، ځکه چې د اوبو په مدد سره دا لږ په اسانه راښکلی شي. نو د دې پینټینګ نه دا اندازه لګېږي چې دغه کار به د پیرامید سره هم کړی، دا کاڼي به هم په دې طریقه باندې راښکلي وي. بل سوال به ستاسو په ذهن کې دا راځي چې دا دومره غټ بلاکونه چې د 3 مسافر بسونو عمره دا درانه دي او دا غټ دي، دا یې اخر څنګه دومره لوړ پیرامید ته وخېجول چې 481 فوټه لوړ دی او هغه هم بغیر د څه قسمه ټکنالوژۍ او د هیوي مشینرۍ نه. نو د انګلیش ماهرین نه دا معلومه شو چې دوی به دغسې څه قسم یو څیز جوړ کړی وي چې هغه داسې په سلوپ شکل کې وي او بیا به په دې باندې د لرګو سیستم کړی وي او بیا د رسو او د پړو په مدد سره به دغه یو بلاک پورته راښکلی وي او دغه پیرامید سره ته به یې خېجولی وي څنګه چې تاسو ته په دغه ویډیو کې ښکاري. او څه ماهرین وایي چې دې سره به یې دغسې چل کړی وي، په کومه طریقه به چې دوی د خپلو پټو اوبه خور کولو. د دې پیرامید 4 وړه ګوټونه مشرق، مغرب، شمال او جنوب ته په یو داسې اندازه باندې پټ شوي دي چې ذره برابر فرق پکې هم نشته. نو دا آخر څنګه ممکن شو؟ نو د دې په جواب کې ماهرین دا وایي چې دې خلکو د دې پیرامید دپاره یو داسې ځمکه تلاش کړې وه چې هغه د لکونو ټنه بلاکونو وزن برداشت کولی شي او بیا دوی د ستورو په مدد سره دا پیرامید داسې برابر کړی دی چې په دې کې ذره برابر فرق هم نشته. د دې پیرامید 14 ایکړه ځمکه څنګه په یو لیول برابر کړه چې په هغه ټیم کې نه ببل لیول او نه لیزر لیول. نو د دوی سره خو ببل لیول او داسې لیزر لیول نه و، خو ماهرین وایي چې دې خلکو د دې پیرامید نه 4 وړه طرفونو ته کندې ویستې وي، یعنې نالۍ دې ویستې وي او په دې کندو کې په یو داسې لیول باندې اوبه اچولي وي چې د دې نالو د یو سر نه تر بل سره پورې چې کومې اوبه دي د دې لیول بالکل برابر وو او کوم به چې برابر نه وو نو هغه به د چڼۍ او د کوداري په مدد سره تراشو او د یو بل سره به یې برابره وو. او بعضې ماهرین دا هم وایي چې داسې قسمه یو آله به جوړه کړې وي د ګونیا په شکل کې او په دې باندې به د ځمکې لیول برابر کړی وي. او دا صرف یوازې پیرامید نه دی، په دې کې دننه خفیه لارې، د باچا چیمبر، د کوین چیمبر او دننه په دې پیرامید کې یو خاص قسم کاڼی استعمال شوی دی چې هغې ته ویلی شي ګرینایډ. ګرینایډ یو داسې قسمه مضبوط او سخت کاڼی دی چې اوس په دې اوسني دور کې هم بغیر د څه قسمه مشین نه نشي کټ کېدی. نو بیا دا څنګه ممکنه ده چې 4.5 کاله مخکې د دې نه دومره غټ غټ بلاکونه او تابوتونه جوړ کړي دي او د دومره په صفایۍ سره کټ کړی دی. ماهرین دا هم وایي چې 4.5 کاله مخکې دوی چې کله دغه مضبوط او سخت کاڼی کټ کوو نو دی په یو داسې قسمه اره باندې کټ کړی دی چې د هغې هېڅ قسمه غاښونه نه وو او دې ته یو سر ته او بل سر ته وزن اچولی و او دا یې په 2 کسه باندې راښکو او یو کس به ورته په درمیان کې باجري ور اچوله. نو د دې وجې نه د دومره په صفایۍ سره کټ کړی دی. دوی چې کله د بادشاه چیمبر ته ورغلل نو دوی داسې څه قسمه څیزونه ولیدل چې د هغې دوی د سره توقع هم نشوه کولی. دوی په دې کې داسې څه ولیدل، دوی د دغه ګرینایډ کاڼي نه یو جوړ شوی تابوت ولیدو. خو په دې کې ورته حیرانتیا خبره دا وه چې دې چیمبر ته د راتللو لپاره صرف یو وړه لاره وه چې انسان به کوم ډېر په مشکل سره ننوتو. نو بیا دومره غټ تابوت یې د چیمبر ته دننه کړی څنګه دی؟ بیا چې کله ماهرینو تحقیق وکړو نو ماهرینو دا معلومه کړه چې دوی اول د چیمبر جوړ کړی دی، بیا پکې تابوت جوړ کړی دی او د هغې نه پسې دغه لاره جوړه کړې ده او بیا یې سیل کړې ده. ښه اوس راځو د هغې خفیه سورنګ باره کې خبره کوو په کوم کې چې ماهرینو یو روبوټ ورلېږلی و چې د هغې په سر کې کیمره وه او د روبوټ نور مخکې نه شو تللی.
ځکه چې دې ته مخې ته یو دیوال راغلی یو دروازه ورته راغلې وه. نو دوی بیا یو بل روبوټ تیار کړو او د هغې په سر کې یو ډریل مشین ولګو د دې دپاره چې دا په هغه دروازه کې یو سوری وکړي او چې دا بله کیمره پکې هم دننه کړي چې دوی معلوم کړي چې په دې کې دننه څه شوي دي. نو کله چې دوی په دغې ورکوټي سورو کې دا کیمره دننه کړه نو دوی اخر داسې څه ولیدل چې په دې باندې به تاسو نور هم ډېر حیران شئ. دوی چې کله مخې ته کیمره ور دننه کړله او د کیمرې سترګه یې لاندې ځمکې طرف ته کړله نو دوی ولیدل چې لاندې په ځمکه باندې په سور رنګ کې څه الفابet لیکلي وو، څه ټکي لیکلي وو. دا یو قسم پیغام و چې دا 4.5 کاله مخکې لیکلی شوی و خو د دې په مطلب باندې هېڅ څوک نه پوهېدل. یوازې دا لیکل نه دی چې څوک پرې نه پوهېږي، د دې نه مخې ته یو بله دروازه ده او دغه دروازې شاته یو بل داسې راز پټ دی چې هغه به هم ډېر زر فاش شي. او دا راز داسې راز دی چې تر نن د 4.5 کالو نه واله تر ننه پورې د دې راز هېڅ چا معلومات نه دی کړی او دا دروازه به ډېرې زر کولی شي. ستاسو په ذهن کې به دا سوال پیدا کېږي چې دغه پیرامډ اخر چا جوړ کړی و؟ نو دغه عظیم پیرامډ د مصر په خاوره باندې د نن نه تقریبا 4.5 کاله مخکې پیروکوپو جوړ کړی و. د پیرو مطلب دی بادشاه، په هغه وخت کې به بادشاه ته پیرو وي او کوپو دغه خپل نوم و. پیروکوپو دا پیرامډ جوړ کړی و. او د دې پیرامډ نه علاوه په مصر کې داسې نور پیرامډ هم موجود دي چې د هغې تعداد 113 دی، خو ځینې پیرامډ چې کوم دي د باران او د تیر طوفان د وجې نه څه پیرامډه خراب شوي دي او صرف دغه 3 پیرامډ چې کوم دي دا پکې محفوظ پراته دي. او په دې 3 پیرامډو کې بیا هم د پیروکوپو د عظیم پیرامډ چې کوم دی دا بیخي په صحیح حالت کې دی او دا نور د هم لږ ډېر خراب شوي دي د زلزلې د وجې نه یا د باران طوفان د وجې نه. دې عظیم پیرامډ تقریبا 13 ایکړه ځای نیولی دی چې په دې کې 9 د فوټبال ګراونډونه ښه په اسانه جوړېدلی شي. او د دې عظیم پیرامډ وزن چې کوم دی هغه تقریبا 15 لکه ټنه دی چې دا د 12 برج خلیفه برابر دی. اوس یو بل سوال پیدا کېږي چې د دغه پیرامډ ضرورت څه و چې دا دومره غټ پیرامډ دوی جوړوو؟ خو ویلی کېږي دا چې دا پیرامډ به دوی د خپلو مړو دپاره استعمالوو، یعنې د مقبرې په طور باندې به دا دوی استعمالوو او په دې پیرامډ کې به یې دننه عام مړي نه بلکې بادشاهان ښخول. ویلی کېږي چې دې خلکو عقیده چې کوم وه ډېره زیاته بدله غوندې وه، یوه عجیبه غوندې عقیده وه د دوی. د دوی دا عقیده وه چې د مرګ نه پس به زموږ روحونه انډرګراونډ ته ځي او څوک چې نیک خلک وي نیک عمل کوي دوی به واپس راژوندي کېږي او دوی ته بیا د خوراک څښاک او د دغه سونې د چاندۍ د دې څیزونو ضرورت وي. نو دوی به هر بادشاه به ځان ته په ژوندینې باندې داسې یو پیرامډ جوړوو او په دې کې به یې دغه ټول څیزونه کوم چې د ضرورت څیزونه یې دا به ټول دننه کېښودل چې دا بادشاه بیا راژوندی کېږي او دا به دغه څیزونه استعمالوي. داسې ویلی کېږي چې دوی به د خپلو بادشاهانو چې کوم لاشونه دي هغه به ښه بلکل راپورتلل په څه کپړه کې یا په څه داسې رسیانو کې به بیا وتړل او بیا به ښه په صحیح طریقې سره په دغه چې کوم تابوتونه دي په دې کې به یې کېښودل او بیا به پرې دا تابوتونه رابند کړل. اوس تاسو په ذهن کې به دا سوال خامخا راځي چې د دې موږ ته څنګه پته ولګېده؟ نو ماهرین لیکي چې په مصر کې نور هم داسې پیرامډ او نور هم داسې تابوتونه پیدا شوي دي چې په هغې باندې باقاعده لیکلي دي، تاریخ ورسره لیکلی دی او چې څه دپاره دوی استعمال شوي دي دا پیرامډ او دا تابوتونه خو باقاعده طور پې لیکلي دي او په دیوالونو کې داسې تصویران جوړ کړي دي، داسې پینټینګ یې جوړ کړی چې د هغې نه ظاهرېږي چې دا یې هم د دې مقصد دپاره جوړ کړي دي. څه ماهرین پکې داسې هم وایي چې یوسف علیه السلام به دغه پیرامډ استعمالو د اناج او د غلې دپاره، هغه به پکې خپل اناج او غله ایښودله، مطلب یو ګودام یې جوړ کړی و. څه ماهرین پکې دا هم وایي چې د هغې وخت خلک ډېر هوښیار او ډېر زیات پوهه وو. هغوی په هغې وخت کې بجلي ایجاد کړې وه، بجلي تیاره کړې وه او دغه 3 وړه پیرامډ چې کوم دي دا به دوی د بجلۍ دپاره استعمالول، مطلب دا چې دا د دوی یو پاور پلانټ و. د دې 3 وړه پیرامډو باره کې مختلف خلک مختلفې نظریې لري، باقي والله اعلم. د پیرامډ نه چې کوم بهر علاقه ده په دې ځای کې به د بادشاه کشتۍ ودرېده ځکه چې په دې ځای کې به مخکې دریای نیل بهېده او لاندې دا کومې کندې چې تاسو ته به نظر رسي تاسو به وایئ چې دا څه شی دی، د دې پته درته شته؟ په دې ځای کې به د پیرامډ ته اکسیجن وردننه کېدو، مطلب هوا به ورته وردننه کېده او دا 4.5 کاله مخکینی سیسټم دی. او د بله دروازه چې تاسو ته ښکاري داسې ویلی کېږي چې په دې دروازه باندې هارون رشید بادشاه دننه ورننوتی و. هارون رشید بادشاه را ټول منظر په خپلو سترګو باندې لیدلی و، خو په دې کې چې دننه کوم مال حال و خو داسې ویلی کېږي چې هغه د دې نه مخکې چا پټ کړي وو. اوس په دې ځای کې زموږ د معلوماتي سټوري اختتام ته ورسېدله. که ستاسو دا خوښه شوې وي نو چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او موږ ته کومنټ کې ووایئ چې موږ تاسو ته داسې نورې سټوریانې هم راوړو.